اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو پښتنو ته ټولو اوریدونکو ته سلام کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. خدای دې وکړي چې روغ وئ جوړ وئ. چې څومره هم د پښتون په خاوره د سیاسي ګوندونو مشران دي، ځوانان دي، ورکر دي، چې څومره هم مختلف پروفیشن دي، هغه د وکیل، د صحافي نه راواخله تر تاجر، تر ټیکهدار، تر ټرانسپورټ او تر مزدور یونین پره، یا نور څومره دي، ډاکټر دی، ټیچر دی، انجینیر دی، تر سټوډنټ یونین پره، یا په دې خاوره باندې څومره هم د پښتنو سیمې دي، ضلعې دي، هر کلی علاقه مشران لري، دغو ټولو ته یو پیغام. زما ډېر محترم او ځورېدلی ولس، د ولس مشرانو، ځوانانو، وګړیو، د ډېرو مودې راسې ستاسو وینې تویېدلې په دې وطن باندې جنګ او غذاب. خو دا عبث نه و. موږ او تاسو د ټولې دنیا مخکې ولیدل چې زموږ په وینه باندې دا وینه څه جنګ نه بلکې یو کاروبار و، یو کاروباري جنګ، یو ډالري جنګ لاندې دا هر شی ارګنایزډ و، خلکو پې ډالر ګټل، زموږ وینې تویېدلې. 80,000 نه باندې شهیدان شولې ملته، په زرګونو ورک دي، 2 لکه نه باندې کورونه ډنګ شول، 80 لکه 70 لکه نه باندې خلک وار په وار بې کوره شول، ودرېدل، وځپېدل، بازارونه ډنګ. او نن هم د غیر یقیني ژوند کوي. د سبا ورځې اندازه دې نه لګي چې په خپل کلي علاقه کې به په امن وې که نه به وې. دا هسې نه دي. د دغې تر شا یو لویه پروژه چې زموږ او ستاسو ټولو تر مخ اوس یې نور په دې زه بیس نه کوم، اوس د هغې هر څه حقیقت زموږ د ملت مخ ته او د ټولې دنیا مخ ته په لویو ثبوتونو، بلکې په داسې ثبوتونو چې په دې خاوره جنګ غوښتونکو خپل بیانونه کړي دي چې او دا موږ د دې دپاره کوو، هغه ټول موجود دي. محترمو، ستاسو وسایل د بل په قبضه کې وو. ته چې نن ناسیاله ژوند کوې، ته چې نن بېروزګاره ژوند کوې، ته چې نن په روزي او اوبه پسې پردي وطنونو ته ځې او هلته ذلیل ژوند تېروې، د مسافرۍ ژوند تېروې، خپله خاوره او کلی درنه پاتې کېږي. اصل وجه دا ده چې ستا وسایل چې خدای درکړي دي، معدنیات، هغه بل چا درنه وړي دي. د اوبو نه واخله، د بجلو نه واخله، د دې خاورې په غرونو کې موجود قیمتي کاڼي تر سره زر پورې، په دې خاوره څومره ځنګلات تر لرګیو پورې، دا چې څومره دي حتی کې دا خاوره باندې ټوبیکو تر یعنې فصل پورې، دا ټول د بل په قبضه کې او د بل په ګټه کې دي. ځکه تا ته اوریجنل او روغه ګټه نه راځي چې ته ژوند پې جوړ کړي. ستا د خاورې امن خرابول، ستا د خاورې وسایل لوټل، دا چې چا کول هغه کمزوري خلک نه دي. هغو د دې دپاره ډېر لوی، ډېر قوي سیټ اپ جوړ کړی دی. ټول طاقتونه یې، ټول پوځونه یې، ټول منظمتیا یې تر نن ورځې پره په دنیا کې که د بل یو چا پر خلاف استعمال کړي وي، ما ته راوښیه چې دی د دغې ملک یا د دښمن یا د پلانکي خلاف استعمال هر چا ته ټیټ شوی دی. خو نه چې ستا ورځ راځي بیا نه په جاز، نه په ټانک، نه په انتها پسند، شدت پسند تنظیمونو جوړول په یو شي هیله نه کوي. تا ته خطا کړه دی هغه. لہذا د دومره لویه، د دومره منظم، د دومره په غټه طریقه باندې جوړه دښمني مخه نیول، دا یوازې د یو تنظیم، یوازې د یو علاقې، یوازې د یو پیشې کار نه و. دې ته یو اتحاد په کار و. د دې اتحاد په خاطر باندې 18 اکتوبر ته پښتنو یو جرګه راوغوښتله چې دلته ټول پښتانه مشران، هغه که څومره پارټۍ دي سیاسي، د هغو که څومره پیشې دي، پروفیشن د هغې تر هرې ضلعې پوره مشران، داسې چې څومره یونین دي یا په دې خاوره څومره سیمې دي، هغو سیمه ییز، علاقایي، قبایلي مشران، سماجي شخصیات، بااثر علما، د دغې خاورې هر هغه څوک چې په وطن کې یقصدره په 100 په 30 کسانو هم اثر وي، دغو ټولو ته دعوتونه ورکول شول چې راشئ سره کینو. او تاسو ګواه یئ
زه دلته د ټولو سیاسي ګوندونو مشران ګواښ کوم، زه د ټولو پروفیشن پیښې چې موږ ورغلي یو د هغو مشران ګواښ کوم، او زه ضلعو ته تللی یم. تاسو مشرانو دا سپین ږیرو یو یا ځوانانو زما خبره به اورئ چې زه څه وایم. تاسو آیا ګواه نه یې چې ما هلته کومه بیانیه چلولې وه؟ ما په دغې یو بیان باندې چې راځئ پښتنو زه اجنډا نه درکوم، زه ناره نه درکوم، زه جنډا نه درکوم، زه هیڅ نه راوړم، زه یوازې د دغې وطن د غمي د څه ثبوتونه درته ږدمه او د هغې هم چیلنج درکوم چې که غلط ثابت شول یا غلط وو هر څه سزا چې وي اول یې ته راکه کمه. خو راځه کینو د دغې وطن تیر ژوند خو تیر شو، راتلونکی د غرق دی، راتلونکی دی تباه او برباد دی، ټول د خطر لاندې، ټول د یو بدنامۍ د یو بېعزتۍ لاندې او د ضلالت لاندې د پردیو وطنونو ژوند ته مجبور یی. دغه بیان یوه بله خو نه وه که نه، د دې دپاره چې کله پی ټي ایم لاړخه دا کوشش وشو چې په رښتونې توګه د ورونو په شانې دې ته وکتل چې ملا دی، امید دی، د کوم ګوند دی، د کومې سیمې دی، د کومې پیشې دی، بلکې هر ټول یې خپل ورونه شمار کړل. د یو مسلمان او د یو پښتون په حیث باندې ټولو ته دعوتونه ورکړل، 10,000 کمه بېر دعوتونه وشول. او دا هم یو لوی حقیقت دی چې ټولو ګوندونو د ټولو ګوندونو مشرانو، ځوانانو، وګړیو، د ټولو سیمو سیمه ییزو مشرانو، د ټولو پروفیشن یعنی پیشو یونینو مشرانو او ځوانانو یا دلته سماجي شخصیات با اثر یا نور چې څومره هم دي دغو هم یو لوی ویلکم ورته وکړو. ټول په اول ځل په ډېرو وختونو نه پسه یعنی دې غته راغلل پوزیشن ته چې دوی دا اراده وکړه چې موږ سره یو کېږو. ها چې کله دښمن دا ولیدل، کله چې د دې وطن په وینو کې، د دې وطن په اوښکو کې، په جنګونو کې او د وسایلو په لوټلو کې او د دې وطن په ذلیلولو کې چې کومو خلکو خپلې پیسې او ډالر او کاروبارونه لیدل، هغو ولیدل چې دا خو که دا راټول شول آیا د دغې راټولېدلو د دغې جرګې په کامیابي کې به دوی ته د پښتنو امن خرابول یا په هغه باندې دلته یو کاروبار کول د دوی په بادامني په وینو اوښکو یا د دغې خاورې وسایل لوټل به دوی ته بیا آسان شي هغه پوره وپوهېدل چې په کوم طریقه باندې کام ورسره ودرېدل یا په کوم طریقه دا دعوتنامې د سیټ اپ روان دی. په دې طریقه کې دوی قطعا نور د پښتنو په وینو اوښکو او د دوی د وسایلو په لوټ مار باندې ځان ته کاروبار نشي جوړولی، ځکه یې کریک ډاون شروع کړو، نیول یې شروع کړل، وهل یې شروع کړل. محترمو چې ویې لیدل چې په هیڅ صورت دا ستاسو ملي تحریک چې د ټولو شریک دی د پښتنو دا نه په شا کېږي، هغه خپل انتظامات په مخ وړي د دې جرګې. بیا دوی ورچک شول، وفاقي حکومت لاړخه یې بیخي په پی ټي ایم باندې کالعدم یې که بین یې که چې څوک یې صرف نام اخلي موږ بیا نه پرېږدو. آیا د پی ټي ایم بل څه ګناه و؟ هیڅ ګناه یې نه و، یوازې دا انتظامات و. ستاسو خبره وه، ستاسو خبره وه. پی ټي ایم خو د اولې ورځې نه په لانجه کې، د اولې ورځې نه په دا شهادتونو، په دا مرګونو، په دا زخمیانو، په دې جیلونو کې را روان دی. هغه ته خو اول نه وه دغه مسله، خو دلته مسله د ټول ملت ته. بل جرګه دا جرګه د یو چا خو خپله نشي کېدلی. د پښتون روایات دي چې جرګه راوخته هر څوک شي، خو د جرګې مالک کې هېڅوک نه وي، هغه ټول په شریکه وي. دا خو زموږ د شریکه د ټولو په شریکه باندې یو ایونټ وه، یو سرګرمي وه، یو جرګه وه. دا څه جلسه جلوس خو نه وه. بیا هم دوی چې کله په پی ټي ایم بندیز ولګول او وپوهېدل چې دا هم کار نه کوي، حملې شروع کړلې په هغه ګراونډ باندې، هغه میدان. ستا د غریبۍ په 10,000 روپۍ باندې راجوړې هغه خیمې چې پښتون په دې غریب ژوند کې سره راجوړې کړل، هغه ته ورونه درنه ورکړل، هغه یې درنه وسوېدلې. موږ بیا نه شو پر شا. 3,500 نه زیات ملګري چې اوس تر 400 تعداد واوښتلو هغه ونیول شول. موږ د انتظاماتو نه یو پر شا شوي. موږ تاسو سره وعده کړې وه چې راځئ موږ په خپل ځای درته ولاړ یو، ان تر دې چې راغلل د ټوپکو سره فایرینګونه یې شروع کړل، ویستل یې شروع کړل، زما ملګري یې شهیدان کول شروع کړل. نن یې هم ویډیو ثبوتونه موجود دي. زما ملګري پر شا قدم نه دی اخیستی. پی ټي ایم اوس هم ولاړ دی، وینې تویوي، اوښکې د ځان پې تویوي، د خپل سرونه یې قربان کړل، په تلي کې کېښودل. د خپل خاورې، د خپل وطن او ستاسو د عزت او د ناموس او د ښه ژوند په خاطر باندې نن دغه 3 شهیدان چې دلته
د خیبر په خاوره چې یو د باجوړ دی، یو د وزیرستان دی، یو د کویټه دی، هغه شهیدان شول. د هغو ماندې نن چې ژړا ته مجبورې دي، د هغو خویندې چې نن ژړا ته مجبورې دي. ته راته ووایه پښتون قامه، زه د ګواه جوړومه چې ما سوا د یو داسې جرګې چې ته اتحاد اتفاق وکړې، بل یې د کوم مقصد دپاره د یو مظلوم ملت د ښه ژوند دپاره د دې دپاره راټولولو، بل خو هېڅ مقصد نه و. موږ سرونه ورکوو، موږ په میدان ولاړ یو. اوس خبره تا ده، زه د ټولو سیاسي ګوندونو مشرانو ته وایم، زه د ټولو پیشو، د ټولو پروفیشن، د ټولو یونین تر ځوانانو پورې او د هرې سیمې مشرانو ته وایم، خبره ستا ده. که ته راځې، ظاهره خبره د لارې بندې دي، لږ تکلیف به وي، کیدای شي په پیدل مزل ته سیخ شي، کیدای شي لاره بدلولو ته سیخ شي، خو لاره بیا هم پیدا کېږي. لږ تکلیف ته ځان سیخ دی، که تکلیف دې وکړه، د عمر دپاره به د امن او د عزت ژوند مونده کړې. خو که نن دې تکلیف نه وکړه، ټول عمر به تکلیفونه هم وړې او ذلیل به هم وې او ټیټې سترګې به هم وې. یوازې د دې دور نه د راتلونکي نسل هم د برباد ژوند ذمهوار به ته وې. ولې چې تا ته موقع میلاو شوله، تا دومره نشول کولی چې په دې وخت کې د لږ څه په ځان باندې تکلیف و سختي تېر کړی وای، او په داسې حالاتو کې چې ماشومانو ځوانونه سرونه په تلي کېږي وو. په هغو وختونو کې راتګ لازم دی. دا د خیبر جرګه، دا د تحریک نه، دا د ټول پښتون وطن د عزت سوال دی. ستا هغه تاریخي روایات، ستا هغه مقدس روایات جرګه چې د پلار نیکه غود نیکه او نسل در نسل دی د خپل وطن یو لوی یو مقدس روایات پاتې شوي دي، نن هغه د بوټ لاندې، نن هغه د پردیو د خپو لاندې کېږي. ته نن که په هیڅ نه وي، په هغه خو زړه وخوږېږه. زه منمه د جرګې انتظامات په هغه شان اوس نه وي ممکن، خو جرګه خو بیا هم کوو، جرګه موږ نه پرېږدو. پښتونه په 11 تاریخ که د ټولې دنیا قوتونه هم سره یو ځای شول او دوی برید وکړه، یو چانس کېدلی شي چې زموږ د ټولو لاسونه هلته پراته وي. تر دې پورته د دغې د کینسل کولو بل یو چانس نشته دی. خامخا جرګه مونږ کوو د دغې وطن په خاطر باندې. مونږ د دغې وطن دغه مضبوط روایات، دا مقدس روایت نه مړولو ته ورکوو، نه د دغې وطن په وینو اوښکو باندې، نه د دغې وطن په وسایلو باندې پردي و کاروبار ته پرېږدو. د دغې په خاطر باندې تکلیف لږ تېر کوي، هېواد دوې ورځې مشکلات تېر کوي، لږ حوصله وکړئ، په لاره کې زر مه واپس کېږئ، په هر صورت راشئ. هغه قافلې چې را روانې دي په یو نه یو طریقه لار پیدا کړئ، ځانونه راورسوئ. نن دغه ځوانان دلته تا ته دې ته نه دي ناست چې ځان در باندې درنوي، ځان در باندې عزتمن کوي. تا عزتمن د دغې وطن د عزت سوال دی. د دغې په خاطر باندې موږ ټولو ته وایو راشئ، او هغه علاقې، هغه تنظیمونه چې پاکې زه په ډېرو منډو کې یا د حالاتو د سختیو او نزاکتونو د وجې هغو ته نه ورسېدل، هغو ټولو سیمو مشرانو ته وایم د دعوت وخت نن شو پیدا. زه درتلمه کور کلي ته، زه درتلم تر تاسو پورې، نه وشول، ممکنه نه شوله. نو دېږي د وجې یعنې زموږ نه د مولانا شراني صاحب پارټۍ پاتې وه، د سمیع الحق صاحب پارټۍ پاتې وه، داسې د پنجپیر نه راواخله نورې مدارس یا کانیا پورې، یا دلته زموږ چې کومه په هنګو کې کوم زموږ پیران دي یا خانکي دي، یا دلته د پړاچینار و یا جنوبي پښتونخوا وه، یا نورې داسې د سلیمان خیلو چې کوم په پنجاب کې آباد دي نورو ځایونو کې، یا په کراچۍ کې چې کوم آباد وي، یا په اسلام آباد کې دغه ډېرو ځایونو ته زموږ تګ نه وشو. د حالاتو نزاکت و، د وخت کمی و، ستاسو د دعوت دی درته، بې دعوته راشئ. دا څه د خواږه پروګرام خو نه دی، دا د ملت د غم پروګرام دی. ټول شریک شو سره په شریکه باندې دا غم وپالو. پاکیزه یو ځل بیا هم د تحریک ځوانانو ته وایم، د خیبر ولسونو ته وایم، د خیبر ټولو سیاسي خلکو او قبایلي مشرانو چې ډېره مېړانه یې کړې ده، د تحریک ځوانان چې ډېره مېړانه کوي، او ټولو ته وایم تاسو ته سلام پېښ کوو، هېڅکله پر شا کېږو نه. زه د خپلو شهیدانو و مندیو ته و خویندیو ته و پلارونو ته و ورونو ته وایم تاسو به هېڅ نه خفه کېږئ. دا ډېر عزتمنه لار باندې د مظلومیت په حمایت کې دا د ذات دپاره نه، خدای پاک دومره عزتمن شهادت ورکړی دی چې رښتیا څوک به یې په هېڅ نه کې مړاو. مرګ ورځ نیټه پوره وي، خو دا ده چې انسان یې خپل چایس کړي چې دا یې د عزت په لار کې په هغه لار باندې ځي که په کومه لار ځي. موږ ټول کام ستاسو پوره وړی یو،
بیا به هم سبا 3 بجې ته د شهیدانو جنازې دي، هغه ته به د شهیدانو خپل خپلوان هم راځي، خاندانونه به راځي، هلته به د شهیدانو په هکله او د مبارزې په هکله بیا خبره کیږي. دا اوس پیغام د خپل ملت ټولو سیاسي ګوندونو مشرانو او ځوانانو ته، د خپل ملت چې څومره هم زموږ مختلف پروفیشن دی هغو مشرانو او ځوانانو ته چې څومره خلک دی قبایلي علاقایي مشران دی هغو ته ډېره مننه کوم. خدای مو تل راته آباد لره، هیڅ کله نه پر شا کېږو. دا وطن تر ځانورو پورې راته سوي دي، په دې حالاتو کې پر شا کېدل یعنې دا بېغیرتوبي نه کوو، یو یې نه کوو، کلک ورته ودرېږو، سرونه ځي پروا نشته دی، سرونه ټیټوو نه. ناکامي مو هم قبوله ده خو غلامي و ټیټ سر مو نه دی قبول. په دې خاوره باندې دا مونږ نشو کتلی چې دا څه روان دي. د دې په خاطر به ټول راپاسو. خدای مو تل راته آباد لره، خوشحاله اوسئ. دواړو لاسو سلام درته کوم او زه به په 11 اکتوبر نه مخکې یعنې چې نن نه سفر را شروع شي ګورم چې ټول راشي. آباد اوسئ. مقابله د پښتنو د دښمن ده. راځئ میدان ته. خوشحاله اوسئ.